اقبال د بنگلاديش کرکټ بورډ یو نوی صدر منتخب شو. د بنگلاديش کرکټ بورډ چیرمن منتخب شو او صدر منتخب شو. سابق کپتان تمیم اقبال 37 سال عمر کې د بنگلاديش کرکټ نوی صدر منتخب شو. دغه چې باقاعده کومه کمیټي راغې ځان سره بدلاو راغلی، مکمل چې د دې نه مخکې کومه کمیټي وه معطل کړه او نوی چې کوم صدارت صدر منتخب شو. سابق کپتان تمیم اقبال د بنگلاديش کرکټ بورډ نوی صدر منتخب شو او دغه چیرمن منتخب شو بنگلاديش کرکټ بورډ. تمیم اقبال 37 سال عمر کې دا ډیر کمترین عمر دی چې هغه د بنگلاديش کرکټ بورډ نوی چیرمن منتخب شو. او تمیم اقبال درې واړو فارمیټو کې د ټیسټ او ډي آی د ټي 20 د بنگلاديش یو سینیئر لوبغاړی دی، یو ډیر اهم کردار به د درې واړو فارمیټو لپاره د بنگلاديش لپاره ډیر خدمات ادا کړي دي. او سابق کپتان تمیم اقبال د بنگلاديش کرکټ بورډ یو نوی صدر منتخب شو او هغه د بنگلاديش کرکټ بورډ یو نوی صدر منتخب شو. باقاعده ځان ته د دې نه مخکې چې کومه کمیټي وه معطل کړه او نوی